که په سړی باندې او که په ښځه باندې غسل واجب شي، آیا دغه سړی یا دغه ښځه خوراک او څښاک او خوب کولی شي او که نه؟ ګرانو کتونکو، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه نه روایت دی. دا مبارکه فرمایي چې کله به نبی علیه صلات وسلام مبارک باندې غسل واجب شو، نبی علیه صلات وسلام مبارک به چې کله د خوراک یا د څښاک یا د خوب اراده وفرمایله، نو حضور مبارک علیه صلات وسلام مبارک په د مونځ په شان دی اودس وکړو. یعنی چې کله یو انسان مونځ دپاره اودس کوي، هغه شان اودس په نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایلو. هغې نه وروسته به خوراک وکړو یا به څښاک وکړو یا به چې د هغه مبارک اوده شو. ګران کتونکو، مونږ او تاسو چې کله په چا باندې غسل واجب شي، که هغه نارینه وي که هغه زنانه وي، هغه په دغه دوران کې خوراک څښاک کولی شي، خو بهترینه طریقه دا و چې دغه انسان د هغې نه وړاندې هغه اودس وکړي چې کوم اودس موږ او تاسو مونځ دپاره کوو. او بل د حضرت علي شریف خدا رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل چې هغه کور ته چې په کوم کور کې دغه درې شیان وي، هغې ته د رحمت ملایکې او فرشتې راکوزېږي، چې په هغې کې یو تصویر دی او بل سپی دی او دریم هغه انسان چې په هغه باندې غسل واجب وي. مطلب دا چې موږ او تاسو اکثر له خلک داسې، بل موسم هم داسې دی چې یخ دی، چې په چا باندې غسل واجب شي، نو هغه له پکار دی چې د شپې په دغه دوران کې دغه غسل وکړي. خو که چېرته دغه غسل په دغه دوران کې ونه کړي چې هغه سهار مونځ نه مخکې غسل وکړي، یو خدا چې په ده باندې مونځ کول دا فرض دی او مونځ دپاره به لازمن کوي، او دویم دا چې په دغه حدیث کې چې کوم وعید راغلی دی چې د هغه وعید نه موږ او تاسو بد شو او زموږ او تاسو کونو ته هم د رحمت فرشتې او ملایکې رادرومي.